رسول الله یو محترم ستنه کړې ده چې یو ښځه کونډه شي نو دا کښېني پر اولادو باندې نو بعضې خلکو څخه مو اورېدلي دي چې په دې باندې غاړې بندېږي. محترمه ښځه چې کونډه سوله دا د خپل اختیار ده، که مېړه کوي که نه کوي. خو که چیرې بیا مشکلات ورته پیدا کېږي یا په ځان باور نه لري نو د خپل ژوند دپاره د بل ملګری وټاکي پیدا دي کړي. او که دا پر ځان مطمئن وي چې زما څخه بیا زیناوې نه کېږي نو بیا چې پر اولادو باندې دا کښېني خیر دی ولره. ځکه د انس رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي هر هغه ښځه چې خاوند یې مړ سي دا پر خپلو اولادو باندې کښېني هغه رالوی کړي د هغو تربیه وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم وایي فهي معي فی الجنه دغه ښځه به زما سره په جنت کې وي. نو دا یو غټ بشارت دی چې الله یې هغه کونډو ته ورکوي چې صبر وکړي. نو محترمه د پښتنو کونډې اکثره د حیا او د شرم څخه ډکې ښځې دي. هېڅکله به داسې بیا نشي پېښه چې یو ښځې د کونډه سي بیا دې دا ناروا تعلقات ولري. هغه پر خپلو ماشومانو باندې صبر وکړي. دا هم د دې دپاره ډېر غټ تکلیف دی چې دا بل مېړه وکړي نو دا ماشومان باره جلا کېږي، غریبان یې ځینې اخلي. پښتنو کې خو هغه اصول د اسلام موږ نه دي مراعات کړي، نه دي مو رواج کړي چې رحم وکړو. که ښځې بل مېړه وکړي بیا نو بس باره له زامنو څخه پردی سو، نه زامن ور پرېږدي نه دا ورسره پرېږدي. نو دا مجبوره ده چې پر خپلو اولادو باندې به صبر کوي. نو ما کونډې زیروي، ما کونډو ته تکلیف رسوي. زموږ په جامعه کې چې یو کونډه اوسي لازم بیا په خاندان کې ورکوي، واره کې سپین ږیري ته ورکړه کې هلک ته ورکړه. د دې په برخلیک په ژوند باندې لوبې کوي. رحم وکړئ، الله به پر تاسو باندې رحم وکړي. حدیث رقم 45,128 صفحه نمبر 119 کنز العمال جلد 14. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.